پښتون ټایم کې مو په سلامونو هرکلی کوم. الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. دوستانو په نننۍ ویډیو کې تاسو ته د یو پیر حرکات درښیو او دغه پیر نوم دی همت والا پیر. دوستانو ویډیو تر اخر را سره وګورئ. په دې ویډیو کې تاسو ته د هغه پیر حرکات درښیم چې له یوې ښځې سره کوم کارونه کوي. د ویډیو د لیدلو نه وروسته فیصله تاسو خپله وکړئ چې آیا دا له شکل او قوارې څخه پیر ښکاري او کنه دا هسې د پیرانو په جامه کې یو شیطان دی. دوستانو په سوشل میډیا باندې دا د پیر صاحب حرکات او ویډیو ډیره زیاته وایرل شوې ده چې یوه ښځه د دې پیر مخ ته ولاړه ده او ډیر عجیب او غریب حرکات کوي. دوستانو دغه همت والا پیر چې د خلکو خویندې میندې ورځي ورته او پیر ورسره نازیبا او غیر اخلاقی حرکات کوي. دوستانو لکه څنګه چې په ویډیو کې ښکاري ښځه د پیر مخ ته بالکل نږدې ولاړه ده، لاسونه یې اوچت نیولي دي او ځان خوځوي. د دغو حرکاتو څخه موږ دا مطلب اخیستلی شو چې د دغه بدفعله او بدکرداره پیر همدا یو مطلب کیدلی شي چې د ښځې سینې وویني. په همدې وجه کومه ښځه چې هم دته د علاج لپاره ورسي نو دغه پیر یې خپل مخ ته ودروي او ورته ووایي چې لاسونه اوچت کړه او سینې دې خوځوه. دوستانو د دې زمانې د ښځو عقل ته سړی حیران پاتې شي چې د ډیر معمولي کار کولو لپاره پردو سړو او تش په نوم پیرانو ته ورځي او هر قسم حرکات او کار کولو ته ورته تیار وي او دغو بدفعله بدکرداره پیرانو ته دا موقع ورکوي چې زما د بدن کوم ځای دې هم خوښیږي نو ښه په شوق یې ګوره، خو بس ته زما کار وکړه. دوستانو عزت ذلت او شفا ورکوونکی الله تعالی دی. همدا بدفعله خلک دي چې زموږ خوږ دین او معاشره بدناموي. په هر ځای کې او په هره پیشه کې ښه او بد شته، لکه د نن زمانې مفتی عبدالقوي او مفتی عزیز الرحمن چې د مفتیانو او د اسلام نوم یې په شرمونو وشرمول. دوستانو دا ټول هغه خلک دي چې نه خو په حقیقت کې دوی مفتیان دي او نه هم په حقیقت کې دوی پیران دي. دوی یوازې همدې کار ته ملا تړلې ده چې په څه طریقه د نورو خلکو عزت پیمان کړو او د خپل هوس د سړولو په خاطر نه خو بیا د اسلام مبارک دین خیال ساتي او نه هم د معاشرې. بس څنګه چې هم دوی ته موقع په لاس ورځي نو خپل هوس سړوي. دوستانو ټول پیران او مفتیان دغسې نه وي، خو بیا ځینې یو نوم داسې فکر پیدا شي چې د هغه په وجه د ټول اسلام او معاشرې نوم بدنامیږي او تر هغه پورې له دغو ناوړه کارونو څخه لاس نه اخلي تر څو چې بیا په سوشل میډیا باندې فحاشه ویډیو نه خپره شوي. دوستانو تاسې د داسې بدفعله پیرانو او مفتیانو په اړه څه ویل غواړئ موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لو یو بخونکي رب سپارم.